سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم امان الله احمد زی ستاسو په چوپړ کې سره د نوی درس. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته مخکې مونږ کوم درسونه وړاندې کړي وو د پنو په باره کې، هغه تاسو کولی شئ چې دلته زمونږ چینل ته لاړ شئ او زمونږ په چینل کې پلی لیست واسکئ. په دې پلی لیست کې وګورئ تاسو دلته به تاسو ته پوره هر څه دلته 3 درسونه ده. دا 3 واړه درسونه به Do you see this war behind? تاسو کولی شئ چې دا 3 واړه درسونه شا په شا منظم سره وګورئ او دا په یاد وساتئ چې که چیرې تاسو دا پنو او یا دا لوحې پوره زده کړئ نو زه مطمئن یم چې تاسو 50% ډریوري قوانین به زده کړي. نو ایده نه تیریږو چې وخت هم ضایع نه کړي، راځئ چې خپل درس ته شروع وکړو. دوستانو بیا هم د پخوا په شان ما تاسو ته ځینې درسونه درکړي وو چې دا اوس په چینل کې هم تاسو ته ښکاره کړه چې هغه د پنو د دانجې وو، مطلب د خطر لوحې، غنو بلانش، غوژ بلانش وبخئ، سره او سپین لوحې، هغه چې کوم یو تاسو ته انتردکسیون اوخت، مطلب دا ده چې یا تاسو ته وایي چې مه کوئ او یا دا کار یو امر ده په تاسو باندې. او بیا هم د ابلیګیشن دا لوحې هم کار شوی ده چې دا موږ تاسو ته ځینې ځایو کې ګورو د ابلیګیشن ښیي، یعنی مجبوریت ښیي، موږ تاسو مجبور یو چې دا کار وکړو. او نننی درس چې دا 4 کونجه لوحې دي چې دا انډیکیشن ده. انډیکیشن نه مطلب دا ده چې نښې دي، دا موږ تاسو ته نښې ښیي، مطلب بیا هم ځینې قوانین ده په دې نښو کې، دا به په راتلونکي زه به ټکی په ټکی تاسو ته هر یو ښیم او د هغې نه وروسته یو کیدای شي یو بل درس په دې لوحو باره کې پاتې شي چې یو لوکالیزاسیون ده او د غیکسیون ده چې دا به هم زه تاسو ته په راتلونکي ویډیوګانو کې به اپلوډ کوم. بیا همدا د پخوا په شانتې تاسو ته ما دا ښودلی وو چې هر چېرته تاسو مثلث ګورئ هغه د خطر معنا لري، هر ځای کې چې داسې دایرې په شکل وي هغه اوخت، مطلب دا ده چې هغه آرډر د امر ده هغه په تاسو باندې. او که چیرې تاسو 4 کونجه لوحې کوم ځای کې ګورئ نو د مطلب دا ده انډیکاسیون. انډیکاسیون نه مطلب دا ده چې نښې دي. او که چیرې داسې لوحې ګورئ دا د غیکسیون ده، دا تاسو ته لارښودنه کوي. او که داسې مستطیل شکل ګورئ نو دا لوکالیزاسیون ده، ځای تاسو ته ښیي. بیا هم د پخوا په شان دوستانو پنو د دانجې ما دا اوس تاسو ته خپل چینل کې وښوده چې تاسو کولی شئ هلته ویډیوګانې مسلسل وګورئ. دوهم انتردکسیون. انتردکسیون درسونه هم هلته په زموږ په چینل کې پراته ده دوستانو، تاسو کولی شئ چې هلته ټکی په ټکی وګورئ او دا ډیر مهم ده ځکه چې همیشه تاسو به داسې لوحو سره مخامخ کیږئ چې کوم ځای کې هلکه دا کار وکړه او دا کار مه کوه. صحیح ده؟ د هغه پسې ابلیګیشن ده. د ابلیګیشن درسونه هم په هماغه چینل کې چې ما مخکې تاسو ته وښوده هلته تاسو کولی شئ 3 ویډیوګانې تر اوسه راغلی د لوحو باره کې، تاسو کولی شئ چې هر یو ټکی په ټکی وګورئ او ټکی په ټکی زده کړئ که چیرې غواړئ چې یو صحیح ډریور شئ. نننی درس زموږ تاسو چې ده هغه د انډیکاسیون ده. انډیکاسیون نه مطلب دا ده چې نښې، له پنو د انډیکاسیون. دا زموږ تاسو نننی درس ده او راځئ چې شروع پې وکړو. په عین وخت کې دوستانو چینل شیر کول او سبسکرایب ځان سره مه هېروئ، دوستانو سره شیر کړئ تر څو ټول هموطنوال د دغه قوانینو نه ګټه واخلي او اغېزمن شي. نو راځئ چې تاسو ته اول دا تصویر به زه غټ کړم او ټکی په ټکی معلومات تاسو ته درکړم. ښه دوستانو، اول دا کومه لوحه چې ګورئ دا هم یو د انډیکاسیون یا د نښو څخه ګڼل کیږي. پس دا ضروري نه ده چې هر تصویر سره زه تاسو ته وایم چې دا انډیکاسیون ده. درس د انډیکاسیون یعنې د نښو ده او زه به صرف تاسو ته د دې قوانین به زه تاسو ته تشریح کوم چې څه شی ده او څه شی نه ده.
دا پساژ پخپیتون ده. پساژ پخپیتون هغه ځای ته ویل کېږي چې هغه څخه څوک په خپو تېرېږي، د هغه دپاره ده. اوس به تاسو سوال وکړئ چې ولې دا یې د مثلث ترمنځ ایښی ده. دا کوم مثلث چې تاسو ګورئ دا سپین او د دې مثلث ترمنځ دا څوک په خپو روان ده دا ښیي. نو دا مطلب دا دی چې تاسو ته دا نښه ښودل شوی، خو که چیرې هم تاسو دا ګورئ نو دلته خطر د ده موجود لري چې څوک به په سړک روان او د سړک څخه تیریږي. تاسو به احتیاط ورسره کوئ چې هغه په موټر ونه وهئ. دا د هغه مطلب ده. د هغه پسې دا دوهمه لوحه چې تاسو ګورئ دته زون اونخې زون د غکوندخ، دا هغه ځای کې تاسو ته ښودل کېږي چې تاسو یو غکوندخ ځای ته ننوځئ. اوس به تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې دا زون د غکوندخ به کومه سي یو ځای ته ویل کېږي. ما د مخکې څخه تاسو ته یو څه ناڅه لوحې جوړ کړي دي، تاسو کولی شئ چې د دې نه مستفید شئ. تاسو دا ګورئ دا خپله زون د غکوندخ ده. دا ما تاسو ته مخکې ویلې که چیرې تاسو دا لوحې زده کړئ نو دا لوحې به په خپله تاسو سره خبرې کوي. تاسو ګورئ دا لوحه دلته دا زون د غکوندخ دلته ده، خو د نه بعد قوانین په تاسو باندې پلی کېږي چې اول قانون څه شی ده؟ سرعت به دې شلي. صحیح ده؟ ګوره هماغه مخکې چې ما تاسو ته ویلې چې دا لوحې ولولئ، دا تاسو ته ډېر مهم ده. لوحې د انتردکسیون ده. دلته دا څوک دا کوم کس چې لکه داسې ګوډی یا کوم نانځکې غونته رسم شوی ده، مطلب دا ده چې په خپو څوک روان ده، دا د بایسکل علامه ده او دا د موټر ده. نو دا ښه په یاد وساتئ. دا داسې ګوره د دې ستنې د پاسه چې دا لوحه وهل شوی د دې نه مطلب دا ده چې په دغه ساحه کې په خپو هم به کس رواني، په موټرسایکل په بایسکل هم به رواني او په موټر کې هم. نو دغسې یو ساحې ته څه وایي؟ زون د غکوندخ وایي. صحیح شوه؟ مطلب دا ده چې د دې لوحې نه بعد هر قسم خلک به ګوري. بایسکل والا هم به ګوري، په خپو روان خلک هم به ګوري، په موټر کې به خلک ګوري او په موټرسایکل کې به هم خلک ګوري. نو دا تقریبا 4 یا 3 طبقه خلک هلته به ګوري. او ستا د موټر سرعت هغه مکسیمم به یې څو وي؟ 20. د 20 نه پورته به نه ځي. که چیرې پورته لاړئ کیدای شي ځینې جرایم ځینې پارچې واخلئ. بیا کله چې دا زون ختمیږي تاسو به داسې یو لوحه ګورئ. صحیح ده؟ ګورئ د لوحې نه بیرته هماغه مطلب ده چې په کوم ځای کې چې موټري هغه په خپو څوک رواني، په بایسکل څوک رواني او سرعت یې 20، دغه ځای نه بعد دغه ساحه ختمیږي. صحیح ده؟ نو دغه ساحه چې ختم شو د نه بعد بیا د موټر سرعت کیدای شي 30 کې لاړ شي، 40 کې لاړ شي، تر 50 پورې. بیا هلته نیوکه نشته، بیا آزاد یې چې په هر سرعت ځې لاړ شه. دا د دې په باره معلومات و. نو دا اونخې زون د غکوندخ او دا سوختی زون د غکوندخ. صحیح شوه؟ اوس دا دوه لوحې چې ګورئ دا یو اونخې ایغ د پیتون ده او بل سوختی ایغ د پیتون ده. اوس به زه تاسو ته د ایغ د پیتون په باره کې هم څه معلومات درکوم. دلته تاسو دا کوم ساحه چې ګورئ د ستنې د پاسه دا لوحه لګول شوې ده. دا که ښار دننه وي او که د باندې وي، د نه مطلب دا ده چې د نه بعد په خپو به ځي خلک. دلته خلک به په خپو حرکت کوي، دلته به په خپو خلک ګرځي، دلته به مزاحمت د موټر دومره نه وي، د موټرسایکل دومره نه وي، ځکه چې دا ساحه صرف د خپو د تګ راتګ دپاره تعین شوی ده. صحیح شوه؟ او بیا هم که چیرې دې ساحې نه وځئ نو دا دوباره هماغه لوحه عین لوحه وي او د د پاسه به سره لیکه کش شوی وي. نو د نه مطلب دا ده چې دغه ساحه ختمه شوه. اوس د نه بعد خلک په موټر هم ګرځېدی شي، په موټرسایکل، په بایسکل، په هر څه آزادانه ګرځېدی شي.
دا د دې دوه لوحو باره کې معلومات و. ښه دوستانو، دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ لیو امیناژي pour le stationnement parking، دا هغه ساحه ده چې دا صرف او صرف د پارکینګ دپاره دا کېښودل کېږي، یا دا هغه لوحه ده چې د پارکینګو په اندخې باندې کېښودل کېږي. مطلب دا ده چې کوم ځای کې دا لوحه ایښودل شوی د دې شاته به پارکینګ وي، یا مثال د خبرې په کوم ځای کې چې پارکینګ ده دا ستنه به هلته وي او د دې شاته هغه کوم میدان یا کوم ځای چې تاسو ګورئ هغه د موټر د پارکولو ځای به وي. د هغې نه وروسته دا دوهمه لوحه چې تاسو ګورئ دا هم پارکینګ ده، خو دلته لاندې دغې علامې ته متوجه شئ. دا کوم سرچپه مثلث تاسو ګورئ او داسې لاندې لکه کاسه غونته ده. زه به اول دا معلومات تاسو ته ولولم، د دې باره کې به زه تاسو ته هم یو څه معلومات در وښیم. lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque. دا هم هغه پارکینګ ده چې مفته ده، خو à durée limitée مطلب دا ده چې یو محدوده وخت دپاره، او په چا باندې کنټرول کېږي؟ کنټرول پر دیسک. اوس به تاسو ووایئ چې کنټرول پر دیسک کومه څه شی به وي. ما تاسو ته کنټرول پر دیسک دلته تاسو ته راغیستی، صحیح ده؟ دا کنټرول پر دیسک ده. که چیرې هم تاسو هغسې پارکینګ کوم ځای کې ګورئ دا به داسې یو دیسک به تاسو کولی شئ چې د بازار څخه ځان ته واخلئ. کله چې تاسو موټروان شوئ بیا دا ځینې شیانو ته تاسو ضرورت لرئ چې واخلئ. تاسو به دا ځان سره اخلئ او په خپل موټر کې به همیشه ځان سره ساتئ. نو دا یو وړه ویډیو ده د همدې شی باره کې زه به تاسو ته یې پلی کړم. تاسو وګورئ چې دا کومه سي او څه رقم د کنټرول پر دیسک کار کوي. صحیح ده؟ Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le disque de stationnement européen. ګورئ دا Ce disque permet le stationnement dans les zones à marquage bleu durant 1h30. Pour l'utiliser, il suffit de désigner l'heure d'arrivée, ici 15h, puis de le poser sur le tableau de bord pour qu'il soit visible. Merci à tous. نو دا د شیو دا د کنټرول پر دیسک باره کې معلومات و چې تاسو ته ما ټوله کړی و. د هغې نه وروسته دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ د نه مطلب څه شی ده؟ د stationnement payant دا هغه پارکینګونه ده چې تاسو پیسې ورکوئ، مطلب دا د پارکینګ پیسې ورکوئ. د دې باره کې هم ما تاسو ته یو تصویر اخیستلی چې هغه دلته ده. دا کومه سي پارکینګ ده؟ ګورئ هماغه پارکینګ ده، خو تاسو به دغه ماشین چې دې ماشین ته په فرانسوي کې څه وایي؟ هله د توغ. هله د توغ ته به راځئ، تاسو یا به په ده کې پیسې مونی به اچوئ او یا به د کارت سره اچوئ. په دې ماشینو کې به تاسو پیسې اچوئ او د نه بعد به تاسو ته 1 ساعت 2 ساعت هر څومره چې تاسو ښودلی وي تاسو د دې لوحې په ساحه کې پارک کوی شئ. او کله چې ستاسو موده خلاصیږي یا هغه وخت هم خلاصیږي یا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعته، زما په نظر هغه زیاتره یې 2 ساعته ده، لکه چې د هغې نه بعد که چیرې ستاسو موده خلاصیږي او تاسو خپل موټر د هغه ځای نه بې ځایه کوئ، کیدای شي تاسو ته ځینې پارچې درکول شي. نو دغه خبرو ته متوجه اوسئ. د نه بعد دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ چې 80 پې لیکل شوې ده ویتیس کانسای. خو بس دا خو واضح خبره ده چې دا تاسو ته څه ښودل شوی ده چې دغه سرعت موږ تاسو ته داسې مشوره راکوي چې 80 کیلومتره پر ساعت به ځئ. د نه کوشش مه کوئ چې بره لاړ شئ، ځکه چې امکان لري کامرې د سړک دواړو خواو ته اوسیږي یا ځینې ځایو کې اوسیږي، تاسو موټر ونیسي او بیا تاسو ته د دغه جرمانې پارچه درلیږي، یا کور ته دې یا ادرس ته دې درلیږي. او دا هم لکه هماغه مخکې په شان چې تاسو ته مې وښوده چې کوم ځای کې زوم دغه کونټ شروع کېږي، همداسې دا ساحه هم همداسې شروع کېږي، او بیا کوم ځای کې چې ختمیږي دا همداسې یو
او یا لیکل شوی وي او داسې سره لیکه به پې مطلب دا ده چې په دغه ساحه کې دغه هر څه ختم شو. ښه دوستانو، بیا هم تاسو دا کوم لوحه چې اوس ګورئ دا د ټکسي ده، ستاسیون د ټکسي. مطلب دا ده چې دا په کوم ځای کې یي، هغه ځای کې د ټکسیانو سټیشن به یي. هلته به صرف ټکسیانې پارک به یي، هلته به صرف ټکسیانې ولاړې د خلکو دپاره. که چیرې ستا ټکسي پکار وي نو دا لوحه دې چیرته وکته، ته کولی شې چې هلته لاړ سې، ټکسي واخلې او په خپله لاره لاړ سې. خلاصه خبره. د هغې نه وروسته دا بل کوم لوحه چې تاسو ګورئ دا خو ډېره واضح او اسانه خبره ده، تاسو به په دې ښه پوهیږئ. ستاسیون د هغې د اتوبوس. په هر ځای کې چې داسې علامې او یا داسې لوحې او داسې نښې وي، دا تاسو ته دا ښیي چې په دغه ځای کې به د بس سټاپ به وي. په دغه ځای کې به بس به درېږي او تاسو کولی شئ چې بس کې وخیژئ او یا کښته شئ او په خپل سفر په موخه حرکت وکړئ. د دې نه مطلب دا ده یا د دې لوحې نه مطلب دا ده چې امپلاسما د هغې اورژانس. دا هغه ځای هغه ساحه ده، دا خصوصا تاسو په هغه سرکو کې پیدا کوئ چې هغه اتوغود دي. نو دوستانو اتوغود باندې خو اوس پوهیږئ، هغه سرکونه ده چې د دوه ښارونو ترمنځ وي. او د ده باره کې به هم تاسو ته ځینې تصویرونه لکه چې پیدا کړی ده، هو هغه دا ده. زه به تاسو ته ښکاره کړمه دا چې دا کومه سي فکر وکړئ چې دا اتوغود ده او د دې اتوغود د پاسه تاسو روان یاستئ او د ایمرجنسي یا د اورژانس په حالت کې تاسو ته مشکل پیدا کیږي. هغه مشکل به دا وي چې امکان لري ستاسو ټایر د موټر پنچر کېږي، امکان لري چې د تیل څه مشکل پیدا کیږي، امکان لري چې شترنګ هم څه مشکل پیدا کړي، امکان لري انجن چک هم ولګېږي. خلاصه هر مشکل چې میخانیکي تاسو کولی شئ په دغه نورو ساحو کې هم ودروئ، خو هغه ښه ساحه یې دا ده. لکه ګورئ دا هماغه علامه ده، هماغه نښه ده، دا ټکی 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 نښه، او په دې ځای کې داسې فری ځای، داسې غټ ځای ورته غټ کړی ده. نو تاسو دغه غټ ځای ته چې ننوځئ، مطلب دا ده چې تاسو د خطر نه بچ یاستئ. خطر خدا پوهیږئ چې په اتوغود کې دا ده چې موټر ډېر په جګ سرعت ځي او هلته خطره خلکو ته جوړوي. نو دا هغه دپاره ده. صحیح شوه؟ امپلاسما د هغې د اورژانس. پس دا هغه حالت کې چې تاسو عاجل ضرورت لرئ، هغه ځای کې کولی شئ چې خپل موټر پارک کړئ، پارک نه مطلب هلته ودروئ او خپل مشکلات حل کړئ. د هغې نه وروسته دا کوم نښه چې تاسو ګورئ، stationner pour véhicule bénéficier de la label autopartage. ښه دوستانو، اوس دا کومه سي ستاسیون ده، دا هغه سټیشنې دي د هغه موټرو دپاره چې هغه اوتوپختاژ ته استفاده کیږي. اوس به ځینې دوستان وایي چې د اوتوپختاژ څه شی ده. زه هغه باره کې تاسو ته ما ځینې تصویر راټول کړی ده، تاسو کولی شئ چې دلته یې وګورئ. ښه دوستانو، تاسو ګورئ دا کوم موټر چې ولاړ دی دا د اوتوپختاژ ده. د اوتوپختاژ زیاتره تاسو کتلی که نه، دا په دې سرک کې وګورئ، دلته دا نښه یې ده، وګورئ دلته د برق علامه ده، دا زما موس چې کوم ځای کې خوځي که نه، دا لاندې تصویر کې هم وګورئ دا همدا شانتي. او دا کس ته وګورئ دلته په هلو دا توخ کې یا د اوتوپختاژ په موټرو کې څه کوي، پیسې اچوي او یا مثال د خبرې د دغه موټرو نه استفاده کوي. صحیح ده؟ نو دا د اوتوپختاژ عکسونه و چې د هغه باره کې ما تاسو ته راخیستی و د ګوګل نه. بیا هم اوتوپختاژ باره کې به زه نور هم تاسو ته معلومات درکړم چې دا اوتوپختاژ مثال د خبرې تاسو په پاریس کې ژوند کوئ، تاسو به لیدلی چې ځینې ځایو کې د بایسکلونو لیکه ولاړ وي. تاسو ځئ په هغه لیکه کې یا په هغه ماشین کې پیسې اچوئ او یو بایسکل تاسو ته وضع کیږي او تاسو هغه بایسکل اخلئ، یو موده یا یو ځای دپاره ځئ، چکر پرې وهئ او بیرته یې راوړئ. نو دغه سیستم ته اوتوپختاژ وایي. صحیح ده؟ پس که چیرې هم تاسو دا لوحه ګورئ او هلته که چیرې ځای هم وزګاري د موټر د درولو، تاسو حق نه لرئ چې هلته خپل موټر ودروئ.
هلته به صرف او صرف دا ماډل موټرې به درېږي. دا کومه یوازینۍ لوحه چې تاسو ګورئ سرکیولیشن اسانس یونیک، دا صرف او یوازې په یو طرفه لاره کېږي. مطلب دا ده چې په یو طرف به ځي، صحیح ده، د یو خوا نه لاره ده. نو دا د ما تاسو ته د باره کې هم یو تصویر اخیستی دی. دا هغه سنس یونیک یا هغه لوحې دي چې د یو طرفه کوڅو یا د یو طرفه سرکو د پاسه د یو ستن او یا پایه کې داسې ټومبل کېږي او تاسو ته لاره ښیي چې تاسو به څه کوئ، داسې په یو طرف به ځئ. اوس هغې خوا نه خامخا د سړک هغه غاړې نه یو لوحه د انتردکسیون لګېدلې ده چې تېرو لوحو کې یا تېرو درسو کې ما تاسو ته ښودلی و. تاسو به هغسې لوحې ګورئ. مطلب دا ده چې د هغې خوا نه تاسو اجازه نه لرئ چې بیرته راسئ، خو دې خوا نه اجازه شته چې تاسو د یو طرف نه حرکت وکړئ. صحیح ده؟ ښه دوستانو، دا کوم لوحې چې تاسو ګورئ امپاز اوغو سنسیسیو، دا هغه سرکونه ده چې په آخر کې بند ده. سن ایسیو بغیر د اگزیت، بغیر د سوختي. په دې کې ما هم تاسو ته یو څه تصویرونه راخیستی. دا تاسو ګورئ دوستانو، دا کوم سرکونه چې ګورئ دلته ما په دې تصویر کې تاسو ته راخیستی. که چیرې په دې سرک ځې یا په دې سرک ځې، په دې دواړو سرکو کې په دې آخر کې مطلب دا ده چې ښه وبښئ، البته لوحې شاته مخکې شوې ده. اول دا لوحې دي، ګورئ دلته د لوحې د پاسه هماغه نښه چې ما تاسو ته وښوده دلته ټومبل شوی ده. نو که چیرې تاسو په دغه کوڅه کې ځئ، په آخر کې به داسې یو ځای ته برابرېږئ. دا ښي لاس کې دا کوم تصویر چې زه تاسو ته ښیم، صحیح ده؟ نو کېدای شي دا کوڅه به داسې یو مانع یا داسې سمټي ستنې یا داسې سمټي پایې هلته، او تاسو د هغې نه وړاندې نور تللی نه شئ. وینې هغه د دې پایې نه بعد زینې دي یا پوړۍ ده. نو په دې پوړیو کې خو موټر کښته کېدی نه شي که نه. نو دا د هغې مطلب شو. چیرې هم تاسو داسې لوحې چې ګورئ، دا شانتې لوحې، نو د دې مطلب دا شو چې دلته تاسو تللی نه شئ. که چیرې هم لاړ شئ دلته بند پاتې کېږئ. صحیح ده؟ سنسیسیو مطلب هلته دا ده چې هلته سوختي نه لري. خلاصه خبره. پخې سیګنالیزاسیون د اون پاز، دا اوس تاسو ته د مخکې نه هم یو څه معلومات ښیي چې مخکې لاره بنده ده. مخکې لاره بنده ده. دا د باره کې ما تاسو ته دا تصویر اخیستی. ګورئ که چیرې تاسو دا لوحه ګورئ، نو دا همیشه ښار دننه 50 متره مخکې کېښودل کېږي او د ښار نه د باندې 150 متره مخکې. دا اوس 150 متره مخکې دې کې به داسې یوه لاره وي، یوه کوڅه به وي. که چیرې تاسو په دې کوڅه کې ښي لاس ته تاو شئ، نو تاسو به یو ځای کې بند پاتې کېږئ. مطلب دا د بندېدو چې یعنې مخکې تللی نه شئ، کېدای شي تاسو مجبور یاستئ چې بېرته تاو شئ، په شا راسئ. نو دا داسې یو ځای ته برابرېږي. صحیح ده؟ ښه دوستانو، د دې نه وروسته هلته ما نه څه غلطي شوی و، هغه لوحې لږ شاته مخکې شوی وې، خیر ده، بښنه غواړم. اوس امپوز کمپاختون ان ایسیو pour le پیتون. دا کوڅه هغه کسانو ته دا کوڅه هم په آخر کې بنده ده، خو څه شی وایي ورته؟ اون ایسیو pour le پیتون، یو اگزیت او یا یو سوختي لري د چا دپاره؟ د هغه چا دپاره چې په خپو ځي. او دا دوهم لوحه چې ده هم دا هماغه معنا ورکوي. امپوز کمپاختون ان ایسیو pour le پیتون et le cycliste. دا هم د هغه چا دپاره ده چې په د کوڅې آخر کې بنده ده د موټرو دپاره، او په خپو او که په بایسکلې، نو بیا ته کولی شي چې لاړ سې. نو دا هم تاسو ته ما د ده تصویر اخیستی ده.
زه به تاسو ته دلته لږ څه نور هم زیاته معلومات به تاسو ته درکړم. تاسو دلته دا ګورئ، هماغه لوحې دلته هم لګېدلی، دلته هم لګېدلی. اول به دا چپ لوحه زه تاسو ته معرفي کوم او تاسو ته به وښیم. که چیرې تاسو په دغه ساحه کې ننوځئ، صحیح ده، یا په ښي سره کې یا په چپ سره کې، دا کیدای شي د هر ځای کې چې عکس اخیستل شوی ده. مهمه خبره دا ده چې تاسو د دې کوڅې آخر ته ورسیږئ، که دا 50 متره اوسیږي یا 150 متره. د هغې نه بعد سړک په تاسو باندې بندیږي. مطلب دا ده چې موټر سره نور به وړاندې تللی نه شئ. صحیح ده. د هغې نه بعد تاسو کولی شئ چې بایسکل نه استفاده وکړئ او یا په خپو لاړ شئ. د هغې نه وروسته دا ښي لاس کې دا کوم عکس چې ګورئ، دا هم د دې لوحې په شان ده، خو لږ څه زیات معلومات تاسو ته ښودل شوی ده. تاسو وګورئ دلته هماغه لوحه ده، یوازینی د خپو او د بایسکل لپاره تګ کیدی شي. خو ګورئ دا موټر وګورئ، دلته دې ځای کې بند پاتې دی، د نه بعد خلک په خپو روان ده. نو د دې نه مطلب دا ده چې د دغې لوحې نه بعد کیدای شي یو 10 متره 15 متره کې که څوک پارکینګ ولري، هغه بېله خبره ده. د هغې نه بعد به تاسو یا به په خپو ځئ او یا هم به په بایسکل. دا کومه آخري لوحه چې تاسو ګورئ، دا Priority par rapport à la circulation venant en sens inverse. دا هغه خلکو دپاره ده یا دا هغه سړکو دپاره ده چې حق اولیت د مخالف د لوري. صحیح شوه؟ دا ساده و. تاسو دا کوم لوحه چې اوس ګورئ، Conditions particulières de circulation sur la voie centrale. اوس که چیرې تاسو زموږ پخوانی درسونه لوستي، لکه ما پخوا تاسو ته ویلي چې تاسو کولی شئ چې کله لوحه ولولئ یا لوحې ته وګورئ، هغه لوحه په خپله تاسو سره خبرې کوي. ګوره اول خو تاسو ته دا ښودل شوی ده چې 2 لیکې یا 2 سړکونه زموږ د طرف نه روان ده او هغه مخالف لوري نه یو سړک ده. خو په منځنۍ دلته ښودلې ده particulière de circulation sur la voie centrale. اوس یو خاص قانون ده په دې منځنۍ سړکه باندې. په دې منځنۍ سړکه باندې کوم قانون ده؟ قانون دا ده چې په دغه کې کوم موټر تللی نشي، هغه کمیوني او که کمیونټي او که پوه لوغي. نو خپله اوس خو کمیونټي پوه لوغ باندې پوهیږئ. البته مثال د خبرې مازدي یا مثال د خبرې ټیلري او یا داسې نور موټري، نو دوی اجازه نه لري چې په دې منځنۍ لیکه کې لاړ شي د دې لوحې نه وروسته. دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ، دا هم هماغه د مخکې په شان ده. دا وګورئ Conditions particulières de circulation par voie en termes de limitation de vitesse. اوس دا هم 2 سړکونه ده څنګ تر څنګ ده، یا 2 لیکې دي څنګ تر څنګ ده، یو سړک ده دواړه سره. خو دلته قوانین مشخص شوی ده. قوانین داسې مشخص شوی ده چې که چیرې تاسو په ښي غاړه کې ځئ نو 80 کیلومتره پر ساعت به ځئ، او که چیرې په دې چپ لاس کې ځئ نو دلته 90 کیلومتره پر ساعت به ځئ. اوس به ځینې دوستان وایي چې ښایي د دواړو فرق څه شی شو؟ فرق داسې شو چې دغه ځای کې تاسو اجازه نه لرئ د 80 کیلومتر پر ساعت نه پورته لاړ شئ. که چیرې پورته ځئ امکان لري کوم ستنې یا کوم کامرې د سړک د پاسه اوسیږي، ستاسو د موټر عکس اخلي، د پلیټ عکس اخلي او تاسو ته جرمانه کورته راځي. همداسې دا دوهم لیکه چې ګورئ عین شی ده. تاسو په 90 سرعت کې روان یاستئ او که د 90 سرعت نه سرعت هم پورته کیږي، ستاسو د موټر عکس اخیستل کیږي او جرمانه یا جریمه به ستاسو کور ته درلیږل کیږي. د هغې نه وروسته دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ یا کومه نښه Chaussée à double sens. Sens oppose réservé aux cyclistes. اوس دا سړک یا دو نښه نه مطلب دا ده چې کوم سړک کې تاسو روان یاستئ، دا کومه اوږده لیکه یا دا کومه اوږده وکتور
تیر چې زمونږ د طرفه ده، دا مطلب دا ده چې دا په موټري. اوس په دې لیکه چې موږ روان یو، دخوا نه خو موټر تلی شو، خو د مخالف لوري نه څه شی راتلی شي؟ یوازینی شی چې هغه په دغه سړک کې بیرته راتلی شي هغه بایسکل ده. د بایسکل نه بغیر که چیرې موټرسکل په دې راځي یا مثال د خبرې موټر پې راځي، هغه قانون یې مات کړی ده. قانون کې به نه وي، هغه به کیدی شي چې د ترافیک د خوا یا د ښاروالۍ د خوا نه به هغه ته جریمه وړاندې کیږي. صحیح ده؟ د هغې نه وروسته دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ، chaussée à double sens, sens oppose réservé au bus. دغه لاره چې تاسو ګورئ دا د چا دپاره ریزرف شوی ده؟ دا هم دوبل سانس ده، مطلب دو طرفه ده او دخوا نه خو هر څوک تلی شي، خو د مخالف لوري نه چې څوک راځي هغه یوازینی شی ده، هغه بوس ده، هغه به بس په دې راځي. لکه په دې لوحه کې بایسکل ځان ته راتلی شو، په دې کې ځان ته به بس راځي. که چیرې تاسو کوم ځای کې ګورئ چې بس ننوځي او داسې لوحه وي او تاسو یې راځئ زه هم ننوځم لکه زموږ تاسو د وطن په شان، نو خامخا بیا له خیره سره جریمې ته به ځان هم تړئ، ملا به تړئ ورته. صحیح ده؟ نو دا لوحې صحیح زده کړئ دوستانو چې دا ډیره 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 مهمه ده. صحیح ده؟ دا آخري لوحه چې تاسو ګورئ درې لیکي دي: conditions particulières de circulation, travaux de circulation dans ce sens. دا هغه کانډیشن یا هغه حالت تاسو ته ښیي چې درې موټرې څنګ په څنګ د یو طرفه ځي. کیدای شي د باره کې ما هم تاسو ته ځینې تصویر اخیستی او که نه دی اخیستی؟ نه ده مې اخیستی. صحیح ده؟ نو دا هغه کانډیشن یا هغه حالت تاسو ته ښیي چې یوازینی زموږ د خوا نه به درې موټرې تلی شي. مطلب دا ده چې د هغې خوا نه موټر نه راځي، یوازینی ټرافیک، یوازینی تګ و راتګ چې ده زموږ د طرفه ده، او هغه هم درې موټرې کولی شي چې په یو سړک کې څنګ تر څنګ لاړ شي. ښه دوستانو، د هغې نه وروسته دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ سیګنالیزاسیون پر voie. اوس دا کوم سیده لیکه چې دا د مطلب دا ده که چیرې تاسو کوم سړک کې داسې یو معلومات ګورئ یا داسې نښه ګورئ، د دې نښې نه مطلب دا ده که چیرې تاسو په دې لیکه ځان برابروئ خو تاسو به مخامخ ځئ. صحیح ده؟ مثال د خبرې تاسو د پاریس نه بوغدو ته روان یاستئ، په که چیرې داسې لوحه ایښودل شوی و چې تاسو په دې لیکه کې روان یاستئ نو مخامخ به بوغدو ته ځئ، نو تاسو به دا لیکه نیسئ. که چیرې مثال د خبرې داسې لیکه یو بغلی لکه کږه شوی چپ خواته او دلته داسې مثال دلته یو وړه لوحه خامخا داسې چیرته لګېدلې وي، که چیرې تاسو دا لاس واخلئ امکان لري چې تاسو ښار ته ووځئ، امکان لري چې تاسو مثال د خبرې تولوز ته لاړ شئ، لیل ته لاړ شئ او یا داسې نور. نو دا داسې ځایو کې د دې نښې څخه استفاده کیږي. دا کومه لوحه چې ګورئ دا د دې لږ څه مخالف غونته ده، خو یو څه پکې اضافه شوی ده. دلته یوازې یو موټر تلی شو، دلته دوه موټرې تلی شي، خو دا د دې سرچپه ځکه ده چې دلته ته چپ لاس ته کولی شې چې ووځې، دلته ښي لاس ته کولی شې ووځې. سمه ده؟ دا voie effectée هماغه لاره په دغه ځای کې یو متاثر شوی یا مثال لاره کې تغییر کړی ده، داسې مطلب ده. بیا هم ما مخکینی مثال په شان تاسو کولی شئ چې مخامخ هر ښار ته چې ځئ مخامخ لاره واخلئ. که چیرې کوم ښار د پاسه داسې یوه نښه ښودل شوې او دلته ورته ورکوټې لوحه لګېدلې وي چې دغه لاره داسې تاو شوی یا مثال د خبرې یا کیدای شي ښار ته وځي، یا مثال تاسو دا لوحه مثال تاسو په اتوغوت کې ګورئ، په اتوغوت کې مثال دا دوه سړکونه مثال مخامخ تللی ده، هر چېرته چې تللی داسې دا لوحه د دې ګوټ کې یا په دې کونج کې داسې یو ښودل شوی ده مثال سوختي د ښار دپاره یا مثال د تخموې دپاره یا د میټرو سټیشن دپاره د هر څه دپاره. نو تاسو که چیرې غواړئ چې دغه میټرو سټیشن یا ښار یا هوټل یا هر ځای ته ووځئ
او دا لوحه ورته داسې لګېدلې ده، نو مطلب دا ده چې تاسو دا لیک اخیستی شئ او بیا دلته د اتوغوت نه وتی شئ. دوستانو دا کومه لوحه چې تاسو اوس ګورئ دا condition particulière de circulation sur la route où la voie embranchée. دا اوس تاسو ته یوه لاره ښیي، یوه نښه ښیي چې تاسو مخامخ بغیر د کوم مشکل تللی شئ. پس په موټر کې ناست یاستئ او مخامخ ځئ، هېڅ مهمه نه ده. که چیرې تاسو ښي لاس ته تاویږئ نو تاسو ته ما مخکې درسو کې له پنو د دانجې ښودلې ده. له پنو د دانجې نه مطلب دا ده چې هغه کومې نښې چې د خطر دپاره ده. صحیح ده؟ تاسو کولی شئ چې هغه کې ولولئ چې دا نښه څه معنا لري. دا نښه د دې نښې معنا خطره دا ده که چیرې تاسو په دې سړک کې ښي لاس نیسئ نو په دغه ځای کې کیدی شي یوه لیکه وي. هغه لیکه یا به د ټرین وي، یا به د غواغ وي، یا به د میټرو وي، یا به د تخم وي. نو دغه تاسو په دې ښه پوهیږئ چې کوم ځای کې دا علامه کېښودل شوې ده. دا تاسو ته دا ښیي چې په دغه ځای کې پایې به وي، اوټومیټیک پایې به وي. زه به تاسو ته هغه پایې وښیم. هغه پایې به کومه سي پایې، تاسو دغه سره پایې ګورئ، داسې دا سره پایې دلته د دې عکس کې وګورئ. صحیح ده؟ دا به د اورګاډي د پټلۍ د پاسه داسې اوټومیټیک پایې به وي، او دا کله هم چې هغه ځای ته د اورګاډی یا مثال د خبرې تخم یا اغواغ رسیږي، هغه پایې په خپله اتومات کښته کیږي. نو دغه ځای کې د هغه شی خطر ده، دا د هغه دپاره استفاده کیږي. بیا هم دوستانو د پخوا په شانتې زه تاسو ته بیا هم مشوره درکوم چې د دې لوحو پخوانۍ ویډیوګانې وګورئ او د دې باره کې لا زیات معلومات لاسته راوړئ. دا کومه لوحه چې تاسو ګورئ دوستانو، La voie de circulation en sens inverse est réservée aux cyclistes. اوس تاسو دا کوم لوحه چې ګورئ د لوحې نه مطلب دا ده چې تاسو په کوم طرف روان یاستئ، خو یاستئ د مخالف د لوري نه لاره د څه دپاره ریزرف شوې ده؟ د سیکلیست دپاره. سمه ده؟ پس کوم خلک چې د هغې غاړې نه راځي هغه به صرف بایسکل وي. موټرسایکل، بس هیڅ شی اجازه نه لري چې په دې لاره راسي. دا همدومره ده. البته دا لوحه د مخکینۍ لوحو غونته ده، هېڅ خاص نه ده، صرف هغه ډایرکشن دی تغییر ورکړی. اوس د نه بعد دا کوم لوحه چې د آخري لوحه په دې ګوټ کې ګورئ، voie de détresse، دا هغه لارې ته ویل کېږي چې هلته بندیږي. صحیح ده؟ ما یې د باره کې تاسو ته تصویر اخیستی ده، تاسو کولی شئ د تصویر ښه صحیح وګورئ او پرې ځان پوه کړئ. که چیرې تاسو په یو اتوغوت کې روان یاستئ، فکر وکړه دا چپ غاړې ته دا اتوغوت ده، دا بیل تصویر ده. صحیح ده؟ که چیرې تاسو په داسې اتوغوت کې روان یاستئ، ګوره voie de détresse لاندې ورته لیکلی او په څو کیلومتره بعد 2.2 کیلومتره بعد داسې یو شی، داسې voie de détresse تاسو ته برابریږي. ما تاسو ته د پخوا په شان ویلي وو که چیرې هم تاسو یو لوحه په یو ځای کې ګورئ، د هغه لاندې د هغه معلومات لیکل شوي وي. اوس د کوم لوحه چې تاسو ګورئ وایي voie de détresse څو کیلومتره بعد رسیږي؟ 2.2 کیلومتره. مطلب دا ده چې 2 کیلومتره او 200 متره بعد تاسو به داسې یو سړک ته برابریږئ چې څه کیږي، دا به کومه سي ځای وي؟ اوس د دې لوحې 2.2 کیلومتره آخر یا پای ته چې تاسو ورسیږئ، تاسو به داسې یو ځای ته برابریږئ، دا ښي غاړې ته چې ما تاسو ته تصویر اخیستی. اوس که چیرې تاسو دا چپ سړک باندې ځئ خو مشکل نشته، لکه په دې سپینه لیکه باندې، او که چیرې په دې سره باندې ځئ نو ګوره سره دغه ځای پورې سره ده، دې نه بعد دلته بنده ده. صحیح شوه؟ خدای وکړي چې تاسو دا موضوع ښه واضح شوې وي. ها دوستانو، دا هم د هماغه لوحې سرچپه ده.
هلته چې صحیح ده، دا د دغې لوحې سرچپه ده. دلته به ښي غاړې ته تلی شي، چپ لاس کې لاره بنده ده، یا په ښي لاس کې تلی شي او مخامخ بنده ده. مطلب دا ده چې ښي لاس ته لاره درکړل شوې ده. او دلته چې ده چپ لاس ته تلی شي او مخامخ که ځې، دلته به لاره بندوي. Et de نبات دا traverse des voies de tramway. اوس تاسو به دا ډیر زیات لیدلی، تاسو هم په تخم کې ټوله ورځ سفرونه به کوئ، او که چیرې هم لیدلی نه وي نو کوم ځای کې چې تخم ته برابریږئ نو تاسو کولی شئ چې هلته وګورئ. یا به په خپو روان یاستئ او یا په موټرو، نو هلته تاسو ته داسې یو څه ایښودل شوی ده چې دلته تخم ده. اول به تاسو ته داسې لوحه وي او داسې د مثلث ترمنځ به تخم وي. نو دا د مثلث نه بیا مطلب دا ده چې دلته خطر ده. خطر د څه؟ خطر د تخم. متوجه اوسیږئ چې ځان او یا خپل موټر ژغورلی کړئ. د هغې نه بعد دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ دا هم د مثلث په منځ کې غلانتي سوغ یې اچولی. نو غلانتي سوغ څه ته ویل کېږي؟ غلانتي سوغ دوستانو دا جمپ ته وایي. نو اوس د دې عکسونه ما تاسو ته ځکه نه ده اخیستی چې د دې عکسونه ضرورت نشته. دا خو ځینې شیان ده چې تاسو روزمره یې ګورئ. غلانتي سوغ جمپو ته وایي، هغه کوم جمپونه چې موټر به پرې سلو کوي او تېرېږي. او ولې دا یې د مثلث ترمنځ اچولی؟ دا به تاسو سوال کوئ. دا یې ځکه د مثلث ترمنځ اچولی که چیرې تاسو خپل موټر سرعت نه کموئ او د پاسه تېرېږئ، نو کېدای شي ستاسو د موټر جمپونونه مات شي. امکان لري چې ستاسو د موټر سپرنګونه مات شي او یا داسې نور مشکلات جوړ شي. صحیح ده؟ او دوستانو دا اوس ګورئ traverse des voies de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun. اوس دا لوحه، دا نښه تاسو ته دا ښیي چې دغه لاره ریزرف شوی ده یا مشخص ده د چا دپاره؟ د سرویس کومون. مطلب دا ده چې عمومي ترانسپورت ده. او دلته صرف خطر د څه وجود لري؟ د بسونو. هغه څه خاص نور څه تشریح نه لري چې زه تاسو ته ووایم. د هغې نه وروسته دا کومه آخري لوحه چې تاسو ګورئ créneau de dépassement sur section des routes à 3 voies. دا اوس créneau de dépassement دا هغه لارې تاسو ته ښیي چې ما تاسو ته دلته د تصویر اخیستی ده. دا دوستانو ښه یې وګورئ. دا créneau de dépassement چې ده دا هماغه لوحه ده. بخښنه غواړم چې البته تصویر لږ څه ضعیف ده. اول خو دې ته متوجه شئ، ګورئ چې د پاسه یې څو تاسو ته سرعت ښودلی ده؟ 90 کیلومتره پر ساعت. مطلب دا ده که چیرې ستاسو سرعت د دې نه زیاتیږي مشکل تاسو ته جوړیږي. تاسو به آخري سرعت به 90 کیلومتره پر ساعت په دغه سړک به وي. اوس دا لوحه وګورئ، داسې دوه لیکې زموږ خوا ده، یوه لیکه هاخوا نه ده. نو دلته وګوره دغه ځینه ګوره دا کوم لوحه چې ایښی همدغې نه بعد ګوره دا لیکه شروع شوی ده. دا ټکی سپینه ټکه سپینه ټکی سپینه ټکی سپینه ټکی. نو دې نه بعد ګوره د دغې نه بعد دې خواته لیکې شته نشته که نه؟ یو سړک ده. دې نه بعد دوه شوه. اوس د دې نه بعد ستاسو موټر اجازه لري چې دلته دیپس وکړي. دیپس مطلب دا ده چې سبقت وکړي، د بل موټر نه سبقت وکړي. سبقت باندې خو اوس به پوهېږئ، نو ضرور نه ده چې هر ځل زه تاسو ته وایم چې سبقت کول چی ته وایي. ښه دوستانو بیا هم دلته ګورئ rédaction des nombres des voies. اوس فکر وکړئ چې تاسو په اتوغوت کې روان یاستئ او په اتوغوت کې تاسو داسې یوه نښه ولیده. د دې نښې نه مطلب دا ده چې دلته به یوه لاره کمیږي، یو لاره به د منځه ځي. مثال د خبرې د دغه لوحو نه دې خواته زموږ خواته، مطلب داسې لاندې خواته، یا مطلب دا ده چې موټر ستاسو موټر دغه ځای کې رسېدلی ده که نه، د دې شاته دلته په یو سړک کې 4 موټره څنګ په څنګ تلی شو.
خو کله چې تاسو دا لوحه ولیده اوس نو دغه یو لاره ختمېدو کې ده او په څو لارو بدلیږي. ګوره یو لاره، دوه او درې لاره، یا په درې لیکو باندې. دا کومه لوحه چې تاسو ګورئ دا هم د هماغه په شانتې ده. هلته څلور لارې وي، دلته درې لارې دي. خو یو لاره دلته هم بیا کمیږي. څنګه کمیږي؟ دلته کمیدو کې ده او دلته په دوه لارو بدلیږي. کیدای شي چې د دې باره کې به هم ما تاسو ته ځینې تصویر اخیستی وي. نه، د دې باره کې تصویر نشته، بخښنه غواړم. خو بیا هم دا خو ساده او اسان خبرې دي. دا کوم لوحه چې اوس تاسو ګورئ rédaction des nombres دا هم هماغه شی ده. دلته درې لیکې وي په یو سرک باندې په دوه بدلېدو، دلته دوه لیکې دي په یو سرک باندې آخر کې په یو سرک بدلېږي. صحیح ده؟ ښه دوستانو، دا اوس وګورئ فا d'écran de dépassement. لکه مخکې تصویر کې ما تاسو ته وښوده که نه چې تاسو کولی شئ هلته ډیپس وکئ. صحیح ده؟ تاسو ته دا تصویر ما وښوده چې په دغه تصویر کې تاسو کولی شئ که چیرې یو موټر دلته روان وي په دغه کې په دغه بل لاره کې کولی شئ چې موټر د دې نه ډیپس وکړي، د دې نه سبقت وکړي. صحیح ده؟ دا تصویر کې به زه تاسو ته وښیم. که موټر په دغه لیکه کې روان ده په دې بل کې کولی شي چې دې نه سبقت وکړي، یعنې مطلب دا ده چې د دې نه داسې تېر شي، مخې ته یې واچوي ځان. صحیح ده؟ نو فا چې شوه مطلب دا ده چې دا سرک اوس ختم شوه. دغه دوه سرکه چې وسره دا ختم شو او دا اوس یو لیکه دې خوا نه به وي، یو لیکه به دې خوا نه وي. دې نه وروسته دا کومه نښه چې تاسو ګورئ annoncer un créneau de dépassement ou des voies route deux par deux voies. دا اوس تاسو ته هغه شی اعلان کوي یا هغه لارې اعلان کوي چې هلته ډیپسما هم شته او سرکونه دوه پر دوه ده. سرکونه دوه پر دوه کومه سي دا شانتي. وګورئ دوستانو بیا هم دا اوس ګوره دا زموږ په طرف دا کوم دا سپین موټر فکر وکړه چې ستاسو ده. ته داسې روان یې، دې څنګ کې دې هم موټر کېږي چې روان سي او دلته تاسو حق لرئ چې ډیپسما وکئ. ډیپسما نه مطلب دا ده چې که چیرې ته د دې موټر شاته روان یې او ته غواړې چې د دې مخې ته ځان ورسوې، نو ځینې دوستان به وایي چې ولې د دې مخې ته؟ مطلب دا ده دا موټر سلو روان ده او ته غواړې چې سرعت دې زیات کړي که نه، د ده نه تیز لاړ سې. نو په دغه حالت کې که چیرې ته د دې شاته په تیز سرعت ځې خو ده سره ټکر کوې که نه، نو ته به څه کوې؟ د دې موټر نه به سبقت کوې. اول دې ځای کې بس فاصله اخلې، داسې چپ لاس ته وځې، ښه وړاندې په دغه ساحه کې به داسې تاویږې. دغه حرکت ته څه شی وایي؟ دې ته ډیپسما وایي. صحیح شوه؟ هماغه پخوا په شانتې لکه چې تاسو ته ما مخکې وویلې ګورئ چې کله دا دو طرفه سرک ختمیږي، ګوره دلته دغلته دا وړه وړه دلته لوحې کښودل شوې ده چې دوه سرکه په یو سرک بدلیږي. صحیح شوه؟ دا یې د مطلب و. اوس دوستانو دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ دې لوحې مطلب څه شی ده؟ section de route à trois voies effectuées. دا یو ساحه د سرک چې ده دا په درې لارو بدلیږي یا په درې لارو باندې ویشل شوی ده. هغه کومه سي چې یو سرک به د تاسو د خوا وي، دوه سرکه به د هغه طرفه وي. مطلب دا ده په کوم لیکه چې ته روان یې ته به یو موټر اجازه لرې. مثال د خبرې بل موټر نشي کولی چې ستا تر څنګ روان شي. خو که چیرې کوم موټر د مخالف لوري نه راځي نو یو موټر دوه موټر څنګ په څنګ په یو سرک کې تللی شي. دا داسې مطلب ده. اوس دا کومه نښه چې تاسو ګورئ هغې autorisé sur trottoir وایي سټاپ کول اجازه ده په دغه خاوره باندې یا په دغه ځای باندې. indication de vers نو دا د ویغس هغه شی ته وایي چې مختلف نوعی یا مختلف قسمونه یي یا مختلف خبرې پکې یا مختلف څیزونو ته هغې ته د ویغس وایي. صحیح ده؟ اوس دلته مختلف
خبرې دلته راتلی شي. اول خو دا خبره ده چې مثال تاسو اجازه لرئ چې دلته څه وکئ، په دغه خاوره باندې توقف وکئ. توقف یا مثال د خبرې موټر هم سټاپ کئ. بس دومره خبره. بل کې پخې سیګنالیزاسیون دی بو دی ان سیکسیون دی ویتس ریګولیر. دا هغه ساحه تاسو ته ښیي چې په دغه ځای کې ستاسو ویتس یا ستاسو سرعت مشخص به وي. صحیح ده؟ دا کومه لوحه چې تاسو ګورئ فا د سیکسیون ویتس ریګولیر، دا کومه دلته یو خاصه سرعت مثال د خبرې تاسو ته درکړل شوی و. لکه مخکې ما تاسو ته وښوده که نه په تصویر کې. که چیرې هم تاسو داسې یو لوحه ګورئ یا هغه د پاسه یا د هغه لاندې نور معلومات نور لوحې به ګورئ، لکه د دغه په شان وینئ. که چیرې هغسې لوحه ښودل شوې په سر کې داسې یو نه ښیي چې داسې نیوي ترمنځ لیکل شوی ده، نو د مطلب دا شی ده چې دغه ساحه کې سرعت دومره ښودل شوی ده. او بیا هم کله چې هغه ساحې نه وځي نو داسې بیا بل لوحه داسې فا د سیکسیون ویتس ریګولیر سر کې به یې نیوي لیکل شوی. مطلب دا ده چې دغه ساحه کې چې ستا سرعت نیوي و د هغې نه ته ووتې، اوس کولی شي چې په هر سرعت لاړ سي. اوس آخري لوحه په دې ګوټ کې چې ده دا څه شی ده؟ ستاسیونما ریګولیر وبخئ stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes. دا اوس ستاسیونما یا پارکینګ د هغه موټرو دپاره ده چې هغه کاروان ده. اوس به تاسو وایئ چې کاروان کوم ډول موټرو ته ویل کېږي؟ کاروان موټرې هغه موټرې دي چې هغه به د نورو موټرو په شا کې تړل کېږي، او یا هم هغه موټرې لکه د اطاق په شان استفاده کېږي. مثال تاسو به ځینې موټرې لیدلی که نه چې هغه کې دوی خپل اطاق جوړوي، خپل د خوب ځای جوړوي او هغه دوی په هغه کې کمپینګ ته ځي که نه، نو هغسې موټرو ته دوی کاروان وایي. نو خدای دې وکړي چې د باره کې تاسو پوه شوي اوسئ چې کاروان څه شی ده. بیا د هغې نه وروسته دوستانو دا کوم لوحې چې ګورئ دا ډېر مهم ده، په دې باندې ځان پوه کړئ. پخې سیګنالیزاسیون د ان بورن د retrait des tickets de piège. دې ته زیات توجه وکړئ دوستانو چې دا څه معنا ده. دا د مخکې نه تاسو ته دا علامه یې ښودلې ده چې دې ځای کې پیج ده. اوس به تاسو ووایئ چې پیج څه شی ده. د پیج په باره کې ما تاسو ته تصویر اخیستی او تاسو ته به پوره معلومات د باره کې درکوم. دوستانو دا دې ته پیج وایي ښه. اوس به تاسو ووایئ چې دا پیج ولې خلک جوړوي، څه دپاره جوړوي او څه دپاره ده. پیج چې ده دا هغه ساحه ده چې د دغه ځینه دا کوم ګورئ دا اوس یو بارډر یې غونته یې اچولې ده. دلته ګورئ په دې ځایو کې یا دلته د ټولز دا ټي معنا ټولز ده او دا کخت بانکیر ده. وینئ ټولز کخت بانکیر مطلب ده که چیرې تاسو ټولز تاسو به داسې کوئ چې تاسو د مخکې نه ځئ دغه شرکت ته، دلته به تاسو ته یو معلومات درکوي، یو کارت غونته شی به درکوي او دا کارت مثال د خبرې داسې وي چې شی کېږي دا کارت داسې یو کارت وي چې ستاسو خپل د موټر په مخکینۍ شیشه کې لګوئ. هغه به یو بارکوډ لري. کله چې هم تاسو دغسې ځای ته رسیږئ دلته کامرې دي یا دلته کامرې دي یا دلته بره کامرې دي، هغه کوډ سکین کوي او تاسو ته اجازه درکوي چې په دې سړک کې ننوځئ. د هغې نه اوټومیټیک پیسې ګرځوي. او که چیرې تاسو هغه نه اخلئ نو تاسو دا ګورئ دا غرفې غونته دا ځایونه تاسو کولی شئ چې خپل کارت هلته په هغه ماشین کې ووهئ، اوټومیټیک پیمنټ کېږي. د دغه ساحې نه د تېرېدو د ساحې نه تاسو نه یو څه اندازه محصول اخلي. دا محصول ولې ده؟ دا به تاسو زموږ هموطنوال دوستان به په پاکستان کې به کېدای شي سفر یې کړی وي. مثال د خبرې چې د لاهور په لاره کې تله ویلې موټروې کې لاړو، نو موټروې داسې یو ساحه ده مثال یا د دې نه بعد داسې یو ساحه ده
چې دا ساحه یو مخصوص شرکت اخیستی دا سړک به ډیر ښایسته جوړ کړی په دې باندې به مصرفونه کوي دا سړک به ډیر ښایسته ساتي مطلب دا ده چې دا سړک به هیڅ کټ وټ نه لري نو دغه دا کوم دومره مصرف چې دی کړی ده د دې لپاره کړی چې دا خپل هغه د مصارف ټکس اخلي چې روزانه به د خلکو نه پیسې اخلي او بیرته دوباره په دې سړک کې لګوي او دا سړک ښایسته ساتي دا داسې یو کاروبار ده نو خدای وکړي چې تاسو په دغه موضوع باندې پیاج باندې پوه شوي اوسئ نو اوس که چیرې تاسو داسې یو د ټکټ ځای ګورئ نو تاسو کولی شئ چې هلته ټکټ واخلئ د پیاج دپاره پیاج باندې خو اوس پوه شوئ که چیرې تاسو داسې علامه ګورئ پیما پخکخت بانکیر اوس تاسو کولی شئ چې همالته ټکټ واخلئ د کارت د بانک کارت سره که چیرې تاسو مثال د خبرې پیسې ګوره پیما اوتوماتیک پر پیس د مونې تاسو کولی شئ چې دلته واړه پیسو سره مثال د خبرې د 50 سنټه سره د یو ګون سره د شیانو سره پیسې واچوئ او د ټکټ واخلئ او تیر شئ پیما پر ابونما ګوره ابونما مطلب خو پوهیږئ چې سبسکرپشن ته وایي هماغه سبسکرپشن مطلب دا ده چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې تاسو به ځئ هغه به تاسو ته یو بارکوډ درکوي هغه به خپل د موټر مخکې شیشه کې لګوئ کله چې تاسو رسیږئ هغه اتومات سکین کیږي او تاسو پیسې د هغه نه اخیستل کیږي او تاسو په مخه ښه دا آخري لوحه چې ګورئ پیما اوبخې د ان پیجست اوس تاسو سره دا نور اپشنونه نشته داسې یوه لوحه ده مطلب دا ده چې تاسو دې تصویر ځای ته ورسېدئ تاسو سره نه داسې اوټومیټک کارت شته نه ټول شته نه هغه د واړه پیسو اچولو شته هېڅ شی نشته خو دلته یو لوحه لګېدلې ده چې هغه تصویر د پاسه پرې ده نو تاسو به نه دې لیکې ته ځان برابروئ نه دې ته نه دې ته صرف هماغه یو مشخص ته به ځان برابروئ کوم ځای ته ځان برابروئ دې لوحې ته ځان برابروئ او دلته به پیسې دې کس ته یا دې سړي ته یا دې کیشیر ته به ورکوئ بیا هم هماغه کوم تصویرونه چې هلته ما تاسو ته وښوده دلته دغه ده ګوره پیما par carte bancaire او اکریدیتیو پیما د اوتوماتیک par pièce de billet اوس تاسو که چیرې داسې لوحه د سړک د پاسه ګورئ نو دلته تاسو کولی شئ چې واړه پیسې نه مطلب دا ده چې تاسو به اتانیزو مثال اتانیز تاسو کولی شئ سنټونو او یا د $1 او $15 سره استفاده وکړئ او یا د وبخښئ ډالر البته ایرو ده د 5 ګونه او یا د 5 ګون لسګون او همداشانتې د 1 ګونه او 50 سنټه نه هم استفاده کولی شئ په دغه لیکه کې نو دا درس چې دغه ځای ته پای ته ورسېد دوستانو د پیاژ په باره کې اوس دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ دا غوت عکس رگلمانته دا اوس څه ته وایي د غوت عکس رگلمانته چې دا داسې یو ځای کې اوسېږي دوستانو تاسو دې تصویر ته اوس وګورئ ګوره عکس رگلمانته ده او لاندې څه شی ورته لګولی ده 90 کیلومتره پر ساعت اوس دا یو مشخص اکسس یې تاسو ته درکړی د نه مطلب دا ده که چیرې تاسو په دغه سړک کې ځئ نو تاسو باندې یو خاص قوانین پلي کیږي چې هغه قوانین دا ده چې صرف او صرف تاسو 90 کیلومتره پر ساعت تللی شئ کوشش به نه کوئ چې د 90 نه پورته لاړ شئ کوشش نه کوئ چې کته لاړ شئ صحیح ده او کله چې هم دغه ساحه خلاصیږي بیا به دې د پاسه به څه شي یو خط کش شوی مطلب دا ده چې داسې یو لوحه به ګورئ fa de route accès réglementé مطلب دا ده چې دغه accès réglementé چې دا اوس تصویر کې ما تاسو ته وښوده دغه ساحه ختمه شوه اوس تاسو کولی شئ چې د 90 نه زیات سرعت لاړ شئ تاسو کولی شئ د 90 نه کم لاړ شئ دا خو ډېره واضح خبره ده انتخې د ان تونل دا د یو تونل د ننوتو ځای ده خلاصه خبره
او کله هم تاسو چې د تونل نه وځئ تاسو به داسې یو لوحه ګورئ. مطلب دا ده چې د تونل نه وځئ. دا کومه نښه چې تاسو ګورئ piste au bord cyclable conseillé et réservé aux cyclistes à deux ou trois roues. اوس دا نښه تاسو ته دا شی ښیي چې دغه لاره ریزرف شوې ده، دا لاره ښودل شوې ده یوازې د هغه بایسکلونو دپاره چې هغه 2 ټایره لري او یا 3 ټایره لري، او دا هم هغه آخر ده. سمه ده؟ د هغې نه وروسته دوستانو دا voie vert ده، début de voie vert. اوس به تاسو ووایئ چې voie vert څه شی ده. دا هم لکه چې ما تاسو ته یو تصویر اخیستی، اوس به زه تاسو ته لږ صحیح په طریقه به زه تاسو پوهېږم چې voie vert نه مطلب څه شی شو. دا ګورئ دوستانو، دا voie vert لوحه د دې ستنې د پاسه لګېدلې ده. د نه مطلب دا ده چې د دغه ستنې نه بعد ګورئ دلته اول خو لاره نشته د موټر د بایسکل دپاره شته، د موټرسایکل دپاره نشته که نه. نو د نه بعد دا voie vert شروع ده په دې هاخوا ته چې تاسو ځئ یا به په خپو ځئ یا به په بایسکل ځئ. سمه ده؟ موټر سره ننوتی نشئ، موټرسایکل سره ننوتی نشئ. نو voie vert دغسې ځایو کې استفاده کیږي. دا اوس کیدی شي چې د دې نه بعد اخوا ته پارک شروع شي، د دې نه بعد اخوا ته کیدی شي داسې لکه غونډۍ ځای اوسیږي، ښایسته ځای اوسیږي، هر څه چې اوسیږي، یا مثال اخوا ته کیدی شي چې د سیند غاړه اوسیږي. نو دا voie vert داسې یو ځای کې استفاده کیږي. نو خدای دې وکړي چې تاسو د په مطلب صحیح پوره واضح پوه شوی اوسئ. که چیرې څوک نه پوهېږي بیا هم دوستانو تاسو کولی شئ چې آزادانه موږ ته خپل سوال په کومنټ کې پوسټ کړئ. زه به تاسو ته خامخا ستاسو د سوال جواب درکوم. دوستانو دا کوم لوحه چې اوس ګورئ د دې مطلب دا ده چې fin de voie vert، کوم ساحه کې چې دا خبرې شروع شوې دغه ساحه کې دا ختمیږي. اوس دا کوم آخري 2 لوحې نور چې تاسو ګورئ début de section de autoroute، په دغه کوم ساحه کې په کوم ځای کې چې تاسو دا لوحه ولیده نو مطلب دا ده چې اتوغوت شروع شوه، او په کوم ځای کې چې تاسو دا لوحه ولیده مطلب دا ده چې اتوغوت هغه ځای نه ختم ده. مطلب دا ده چې نور د نه بعد اتوغوت پای ته ورسېده. د دې نه بعد فکر کوم چې دا 2 لوحې پاتې ده او نور دا درس پای ته ورسېدو. بیا هم دوستانو pour votre sécurité autoroute sous vidéo protection indication sur autoroute. اوس په ځینې ځایو کې په ځینې اتوغوت کې تاسو به داسې یو لوحه ګورئ او دا شی به پرې لیکلی. نو کله چې داسې یو لوحه تاسو ولیده او دا ګورئ ما تاسو ته همیشه ویلي چې کوشش وکړئ لوحې ولولئ. نو که چیرې تاسو لوحه ولوسته او دا شی لیکلی ده نو مطلب دا ده چې دغه کوم اتوغوت کې چې تاسو روان یاستئ د کوم ځای کې چې تاسو ننوتئ تر اخره پورې دا ټول اتوغوت به د کامرې د نظر لاندې وي. کامره به تاسو تعقیب کوي. که چیرې سرعت بې ځایه سرعت کوئ تاسو ته جریمه راځي. که چیرې مثال د خبرې ستاسو موټر خرابېږي تاسو ته مخکې ما وښوده که نه باندې هغې د غوژانس هغه تش ځای کې چې هلته ما ویل دلته تاسو خپل موټر دروی شئ. که چیرې تاسو خپل موټر هلته ودروئ زر تر زره به تاسو ته هلته مستري رسیږي یا مثال د خبرې د هماغه اتوغوت پولیس رسیږي. هلکه وایي څه مشکل لرئ، که موټر دې خراب وي یا به دې پنوس ته زنګ وهي یا به کیدی شي هغه دوی خپل ځان سره مستقیم مستري ولري زر تر زره موټر درته جوړ کړي. که چیرې ټایر دې پنچر یې مثال د خبرې ته هینډیکاپې یې ته نشي کولی چې ټایر بدل کړې نو زر تر زره د هماغه د همدغه اتوغوت کسان هغه زر تر زره به تا ته ټایر بدلوي او داسې نور شیان کیدی شي، ډېر شیان ده. سمه ده؟ بیا هم pour votre sécurité tunnel sous vidéo protection. اوس دا خو په اتوغوت باندې و که نه دا کمرې چې ده دا په تیونل کې ده. تونل مطلب دا ده چې په سرنګ کې به وي، په سرنګو کې یا په تونلو کې به دا کامرې به لګېدلې وي. دا به د تونل د پاس په مخه ځای کې په کوم ځای کې چې تاسو دا لوحه ولیده د دې لوحې شروع صحیح ده. دا لوحه چې کوم ځای کې تاسو ولیده
د دې ترڅنګ به هغه هم لګېدلی وي. نو مطلب دا ده چې کله تاسو دغه تونل ته ننوځئ، په دغه تونل کې ټول هر څه به د شی لاندې د کمرې د لیدو لاندې به وي. که چیرې تاسو ته بیا همدلته په دغه کې مشکل پیدا کېږي، موټر هم خرابېږي، موټر هم څه تخنیکي عوارض پیدا کېږي، موټر ټکر کوي، بل کوم څوک په موټر وهئ، خلاصه هر څه چې کېږي هغه به کامره ریکارډ کوي. تاسو بې ځایه سرعت زیاتوئ، دا ټول شیان کامره کې به ثبت کېږي او تاسو ته که خطر مثال د خبرې که تاسو مشکل جوړوئ تاسو ته به جرمانه راځي او داسې نور. نو دا درس زموږ تاسو په دې ځای کې پای ته ورسېدو دوستانو. د دې نه وروسته زموږ تاسو بل درس ده د ساغویس په باره کې او دلته دا درس پای ته رسیږي. دوستانو بیا هم زموږ چینل د دوستانو سره ملګرو سره شیر کړئ او خپله هم سبسکرایب کړئ او بیا هم د پخوا په شانتې تاسو کولی شئ چې د دغه لوحو په باره کې معلومات ما تاسو ته په پخوانۍ ویډیوګانو کې اچولی، تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ او ویې ګورئ. کوم سوال، انتقاد، پیشنهاد لرئ زه ستاسو په چوپړ کې یم او دوستانو تاسو کولی شئ چې زموږ کومنټونه هم واچوئ چې زموږ د موټیویشن لپاره چې موږ هم تشویق شو. نو تاسو په لوی خدای سپارم. ابیانتو.